کلکاني وای احمد مسعود د هغه سناتور ملاتړ کاوه چې دوکه یې ورسره وکړله. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وای زه اوس پر هیچا هم باور نشم کولی، له ما سره یې لویه دوکه شوې ده. احمد مسعود وای ما چې د چا ملاتړ کاوه او باور مې پرې درلود، هغه زموږ خلک په سمنګانو کې خرڅ کړل او طالبانو ته یې پر لاس ورکړي دي. کلکاني وای ما احمد مسعود ته وویل چې هیڅ باوري کس نه معلومیږي، دا به زموږ کسان ټول طالبانو ته پر لاس ورکړي. احمد مسعود وویل هیڅ خبره نشته ده، هغه زما باوري کس دی او دغه کار به هیڅکله هم ونه کړي چې له موږ سره یې لویه دوکه وکړه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په جمهوریت نظام کې د سمنګانو وروستی والی داود کلکاني د امریکا غږ په کاکتوس خپرونو کې د ایبک ښار د سقوط په اړه له ځینو حقایقو پرده پورته کړې ده. دغه خبرونه چې تیره شپه خپره شوه، کلکاني پکې ویلي زه په ایبک ښار کې وم، له ځان سره مې درک کړه چې د مشرانو جرګې غړي او د سمنګان کې د نامسوله وسلوالو قومندان محمد آصف ستونزه جوړوي. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د مشرانو جرګې له مرستیال محمد علیم ازدیار سره مې په پرله پسې اړیکې ونیولې. هغوی دواړو راته ډاډ راکړ چې سناتور محمد آصف به هیڅکله له موږ سره خیانت ونه کړي، هغه یو صادق انسان دی. اما وروسته خبر شوم چې دغه سناتور د شپې لخوا ټول طالبانو ته خبر ورکړی و او زموږ کسان یې په سمنګانو کې پرې ونیولې او ایبک ښار مو هم له لاسه ووته. دا په داسې حال کې ده تر دې وړاندې هم په ولسي جرګې د بلخ ولایت د خلکو استازي عباس ابراهیم زاده ویلي و چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم په شمال کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله پامان.